هغه مسلمان ریاضي پوه چې کتاب یې د اروپا په پوهنتونونو کې د 800 کلونو لپاره تدریس شو. د پښتو ګلوبل چینل ته خرغلاس. په دې ویډیو کې در سره د اسلام په اړه درې جالب معلومات شریکوم. په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. لومړی مسجد قباء د اسلام تر ټولو لومړنی مسجد دی. په مدینه منوره کې لومړنی مسجد دی چې د اسلام په تاریخ کې جوړ شو. د قباء مسجد بنسټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا په 622 زیږدیز کال کې کېښودل شو. د قرآن کریم په سورة توبه آیت نمبر 130 کې د دې مسجد ستاینه شوې ده. دوهم د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر کتابتون د بغداد بیت الحکمه د عباسیانو په دوره کې د نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز و. په دې کتابتون کې میلیونونه کتابونه وو خو د مغولو له بریدونو وروسته ویجاړ شو. دریم مسلمان ریاضي پوه الخوارزمي د الجبر بنسټګر دی او د هغه نوم له الګوریتم څخه اخیستل شوی دی. د هغه کتاب الجبر د اروپا په پوهنتونونو کې د 800 کلونو لپاره تدریس شوی دی. د هیله ملګرو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي زموږ د یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او بله ویډیو کې سره ګورو. د الله په امان.